او جګړې څه عمل پیدا شو، خو د جګړه شو، نامني شو، نامني کې جګړه شو، جګړې د پاسه دوی چې نو راغلي هلته راغله، کنټرول ترلاسه کې د اقتصاد خو مافیایي اقتصاد د دوی خو د پوځ چې دی دا یو اقتصادي امپراتوري د مافیا او اقتصادي امپراتوري ده، دا خو تر پوځ او تر سیاست هم زیات په اقتصاد باندې دوی ډېر زیات تمرکز لري. نو خبره دا ده چې هلته هیڅ پښتون په هیڅ حالت کې محفوظ نه دی. کنه دا اوس کوم پښتانه راځي د دوی په دفاع باندې رادانګي، دوی وایي چې ښه وروره دغه پښتون څه باید وکړي چې پاکستان پوځ په آرامه پرېږدي. پښتون په 1948 1958 1960 دغه راونیسه تر دغه 2002 پورې څه کړي پښتون چې تا وژه چې تا ټاکه څومره پښتانه وژل شي، څومره پښتانه لا درک شي. په 2002 کې خو ټي ډي پی نه و، تر 2002 پورې چې تا کوم عملیات کوم بمبارونه هلته وکړل، خصوصا په وزیرستان کې ته دا عمر راواخله څومره خلک دي وژل، څومره ښوونځي دي بمبار کړل، څومره روغتونونه دي بمبار کړل، څومره سړکونه دي بند کړل، څومره پښتانه د له هر څه نه محروم کړل. ګورئ د ضرب اعظم نه وروسته دویم ستر ظلم چې بیا پاکستان په خپل عملیاتو کې په دغه سیمه کې کړی په وزیرستان په قبایل باندې، هغه د 2002 نه 2004 نه تر 2002 پورې هلته ټي ډي پي نه وه، هلته ټي ډي پي اصلا نه وه، اصلا هیڅ پښتون په لاس وسله په دې نوم نه درلودله چې د پاکستان له پوځ سره پاکستانیانو سره جګړه وکړي. پاکستان پوځ هلته ونهله، دوی غوښتي چې امن سیمو لري. بیا د نامنې سیمې نه هغه بحث چې موږ د ستراتیژیک عمق په افغانستان کې ستراتیژیک عمق دې ته وایي چې کله چې ته یو بل قدرت سره په جګړه کې لکه دوی اوس هندوستان سره دي په مخالفتو په جګړه کې، ته به شاته داسې یو ځای لري چې هغه باید داسې نه چې مطلب ته هلته حضور ولري، هغه باید کنډواله یې بې ثباته یې بې نظامه یې بې ښه یې بې بده یې، هغې ته هلته به ستا ستراتیژیک عمق کې ته له هغه جنجال نه بېغمه یې، ته هلته کولی شي هر څه اعمال کړي. دوی افغانستان کې ستراتیژیک عمق غواړي، ستراتیژیک عمق ته مخکې نه به یو دهلیز پکار دی، یو دهلیز دی چې که احیانا دا ستراتیژیک عمق نه اعمال کېږي ته باید دغه دهلیز نه کار واخلي. دوی دغه دهلیز پښتونخوا ټاکلی ده، دوی دغه دهلیز بلوچستان ټاکلی دی، دغه دهلیز دوی کاروي دې لپاره ستراتیژیک عمق په افغانستان کې اعمال شي. دوی دغه جغرافیه کاروي دې لپاره چې امریکا نه پرې ډالر واخلي، امریکا نه پرې پیسې واخلي، امریکا نه پرې خپل د ترهګرۍ جګړې تر عنوان لاندې امکانات واخلي. همدارنګه دوی په پنجاب کې پنجابیان خپل خلک هم که دې ویرولي دي، خپل د پوځ محبوبیت یې اوچت کړی دی، د اوس د پنجاب خپله پنجابي سیاستوال هم له پوځ نه راضي نه دي. نو خبره دا ده چې پوځ جګړه غواړي، جګړه پروژه ده، جګړه اقتصاد ده، جګړه د ستراتیژیک تامین وسیله ده، او دا جګړه باید چیرته وي؟ دا جګړه خو نه پنجاب کې دی، نه بل چېرته، دا جګړه باید په همدغه پښتونخوا کې وي، دا جګړه باید په همدغه بلوچستان کې وي، دغلته وي.